پیغمبر اسلام وی زما د امت ډیر خلک با په نظر سره مري با بیماری پریدا کمزوری کېده پریدا ډیر خلک با په نظر لګېدو سره مري ځکه دا اکثر د غټي بیماریانې نه الله یې موږ ساتي لکه دا کینسر بیماری شو داسې بیماریانې چې ډاکټري اصولو کې لا علاج یې اکثر دا بیماریانې چې په انسان باندې راځي او بیا دغه خلک د علماو خواله تلي د پوهه تجربه کار علماو خواله د دم دپاره او د علاج دپاره روحاني علاج دپاره نو دا خبره مخې ته راغلې ده چې اکثر دا د نظر د لاسه اکثر د نظر د لاسه نو د خپل ځان د حفاظت دپاره د ټولو نه مضبوط یقین موږ دا وایو چې نظر لګېده حق دی خو یېرېږه به نه لکه دومره یره به هم نه کوي چې هر څه دنه ګډوډ شي په الله به مضبوط یقین ساتي د ټولو نه غټه خبره په الله باندې به مضبوط یقین ساتي چې الله تعالی الله به ستا حفاظت کوي او دویم د سهار ماښام اذکار مه پرېږدئ او دریم د فرض منځونو نه بعد چې کوم اذکار دي دا مه پرېږدئ الله به دې حفاظت کوي الله به دې ساتي د بدو سترګو نه د جادوګر د جادو نه هر څه خو صرف دې ځکه دې خبرې ته مې اشاره کوله چې د دې حدیث نه دا مسله واضحه شوه چې نظر لګېده څه دي نظر لګېده حق دي چې کله الله وغواړي نو دې انسان ته به نقصان رسي نقصان ورته ملاویږي ابو سعید الخدري وایي ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يورث پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس راغی ويا محمد اشتكيت اے محمد صلی الله علیه وسلم دا فائدہ موږ ذکر کړی و چې جبريل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته محمد سره आवाज کوي او یا به باندې چې راغی نو باندې چې خدای چې کم علم او یا به یهود نصارا وکاو او دین راو دا نه دی روا چاله چې پیغمبر ته مخامخ دې سي आवाज کړی وي جبريل وتوی یا محمد صلی الله علیه وسلم اشتكيت بماري پیغمبر ته بیماری فقال نعم او بیماری ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیماری نو جبريل علیہ السلام په دم واچو ګوره نو یو مسله خو ته دا ثابته شوه چې ته د یو مسلمان خواله ورشي او بیماري نو د دې انتظار مه کوه چې دی به تا ته ووایي چې په ما باندې دم واچوه خو ته پې دم واچوه الله به درله اجر درکړي الله به درله اجر درکړي او هغه له به شفا ورکړي نو بعض دې ته ډډه لګولي چې ما ته به دا سړی وایي چې په ما باندې دم واچوه کیدای شي هغه دا نه خوښوي نه خوښوي په معنی د دې چې هغه دا غواړي چې زه په هغه حدیث کې داخل شم او یا زر کسان هغه حدیث دي یا کیدای شي د هغه نه یېري تکلیف پې ډېر او دې خبرې ته توجه نه تلي نو ته د خپل طرف نه به دم واچوه کنه جبريل علیه السلام اوس دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی بیماري هغه وی نعم بیماري یم دمې پې شروع کړو وی بسم الله ارقیک دا دم یاد کې هذا جبريل علیه السلام دم دی بسم الله ارقیک د الله په نوم سره پتا باندې دم اچوما من كل شيء يؤذيك د هر هغه څه نه چې تا له تکلیف درکوي یعنې مطلب دی چې دا دم دې دپاره اچومه په تا باندې چې هر قسمه تکلیف چې تا ته دی چې دا څه شي چې دا ختم شي من شر كل نفس او د هر شر د نفس او د هر نفس د شر نه او د هر نفس د شر نه او عین حاسد او د هر حسدګرې سترګې نه مطلب دا شو چې دا دم په تا باندې دې دپاره اچومه چې د هر شي نه وساتلی شي چې تا له تکلیف درکوي او د هر نفس د شر نه وساتلی شي او د هرې هغه سترګې نه وساتلی شي چې هغه څه ده هغه حسدګره ده الله یشفیک الله دې وایي تا له شفا درکړي
او الله به شفا درکوي بسم الله ارقیک به وي د الله په نوم سره په تا باندې دم اچومه. دا حدیث ما مسلم راوړی. یو خو دا فایده چې دا دم د جبریل علیه السلام دم دی ګورئ چې دا دې پوره یقین سره ووي که نه الله پکې شفا اچي. بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. شفا دي الله دركي او الله بشفا دركي. اشاره دیتا جبريل عليه السلام دم اچي خو اشاره دیتا وکړه که جبريلم يما او دم زما او که دم زا چوما خو هم شفا بسوک ورکي هغه به الله ورکي. او په آخره کې بیا وي بسم الله ارقیک د الله په نوم سره دم اچومه. بله یو لویه مسله د حدیث نه دا راووته کیدای شي ستاسو ذهن ورته تللی هغه دا چې نظر لګېده حق خبره ده. نظر لګېده حق خبره لکه دا بعض ګمراه فرقو لشتي وجي نظر لګېده نشتي او دا څنګه نو د څنګه جواب دا دی چې بس الله وغوښته نو لکه موږ خو دا نه وایو که نه چې دا نظر په خپله اثر کوي. موږ دا خبره چې ته نه ده کړې. موږ وایو نظر لګي په اجازت د الله سره چې الله ونه غواړي بیا نه لګي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته حسدګرو کتلي دي دشمنانو ورته ښه کتلي دي د برکت دعاګانې نه دي غوښتلې ورله او بیا هم نظر پرې نه دی لګېدلی. الله